شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر زیات بخښونکی او مهربانه دی. ګرانو ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د اواز ملکن د تاحیات سرپرستی اعلی جان باچا اثر سے پیات کی تعزیتی غونډه کیږي. اوس د اواز ملکن صدر فیض المحمود فیض سے او د جان باچا اثر سے د ترزوی زمین باچا ته بلنه ورکوم چې هغوی سټیج ته راشي او زمونږ درنو میلمنو ستړي مشو ته ودرېږي. اوس ډاکټر سید امجد علي شاه صاحب ته هم بلنه ورکوم، څوک چې زمونږ د دې ننني تعزیاتي غونډې مشر میلمه دی. خواست ورته کوم چې راشي او زمونږ سره په سټیج ناسته وکړي. ډاکټر سید امجد علي شاه په خصوصي میلمنو کې دا یارانی قلم محمد اقبال صاحب ته هم بلنه ورکوم چې هغه راشي او زمونږ سره دلته ناسته وکړي. د محمد اقبال صاحب نه پس زه صوبیدار صاحب ته بختیار صوبیدار صاحب ته هم بلنه ورکوم چې هغه راشي او زمونږ سره په سټیج ناسته وکړي. اوس زه د دې ننني پروګرام څوک چې به د دې تعزیاتي غونډې صدارت کوي، ډیر ګران محترم قابل احترام د مل بنیادي غړی، خو د دنه مخکې زه د مل صدر ګوهر علي ګوهر ته بلنه ورکوم چې راشي او زموږ سره په سټیج ناسته وکړي. د مل د صدر نه پس لکه څنګه چې ما مخکې ووی چې زمونږ ډیر ګران محترم قابل احترام بخروان عمر خیل صاحب ته هم بلنه ورکوم چې هغه راشي او زمونږ د دې نننۍ تعزیاتي غونډې صدارت وکړي. اوس زه د دې تعزیاتي غونډې باقاعده پرانیسته کوو د تلاوت کلام پاک نه. نو وزیر امان اجز صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او د دې تعزیاتي غونډې پرانیسته د اخري او مقدس کتاب د مبارکو آیاتونو نه وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم. دا وزیر امان اجز صاحب چې د اخري او مقدس کتاب مبارک آیاتونه وړاندې کړه. ښاغلی جان باچا اثر صاحب چې د اواز ملکن تاحیات سرپرستی اعلی و، د اګست میاشتې په 22 نیټه کال 2023 د دې پانی دنیا نه د ټول عمر دپاره رخصت شو. غنی بابا وایي موټې خاورې څنګه پټ د اوسن یو جهان کړي، موټې خاورې څنګه پټ د اوسن یو جهان کړي، یو پوکې د باد دا چمن څنګه بیابان کړي. دا یو سکوټ او رښتونی حقیقت دی چې هر ساه راښکونکی به د دې پانی دنیا نه ځي او د مرګ پیالی به ارومرو څکي. خو د ځینو ښاغلو مرګ داسې وي چې د هغوی په مرګ د خپل خاندان نه علاوه نور هم ډیر خلک نیمګړي نیمخوا پاتې شي. د تاحیات سرپرستی اعلی سر صاحب مرګ یوازې د هغه د خاندان دپاره نه بلکې د اواز ملکن دپاره هم ډیر غټ زیان دی. زمونږ د قلم د قبیلې ملګری جان باچا اثر صاحب ډیر انسان دوست او زیرک انسانو، په ګلابي مخ به یې هر وخت خندا خوره وره وه، ترسکون ګپ پکې هم ډیر زیات و، خو د محفل مطابق خبره به یې کوله. د نفرت د ټکي نه خو بالکل نفرت و. که په خطا کې چرته یو کس نیمې بدی شو
که په خطا کې چرته یو کس نیمې بدی شو نو د هغه د کردار په وجه به بدی شو، کنه نور خو اثر صاحب د مینې محبت رورولۍ داسې یو دنګ ایثارو چې لوړتیا ته به اکثر د سرون نه ټوپۍ پرېوتلې. او یا به دا ووایم چې د مینې محبت او رورولۍ یو داسې چینه وه چې هر وخت په غورځنګونو روانه وه. ګرانو ملګرو، د اثر صاحب زړه داسې صفاو لکه د شیشې، د زړه خبره به یې په خوله کوله او د یوې لارې ساده باده سړی و. زما د اثر صاحب سره لیده کاته څنګه وشو، ما اثر او اثر زه څنګه وپېژندم. دا د کال 1988 خبره ده. د عظیم بابا په یاد کې په بټخیله کې د ملک سردراز خان په حجره کې د یوې مشاعرې تابع شوې وه چې زه ورله هم د ګرانو ادبي ملګرو ناموس خان ناموس او محمد مختار ناچار سره تللی وم. دا زما د شاعرۍ وړمبنۍ ورځې شپې وې کله چې دا خوندوره مشاعره سرته ورسېده او کوم شاعران ملګري چې تله هغه لاړ او مونږ په حجره کې شپې ته پاتې شو. د حجرې په یو حال کې پاتې شاعران ادیبان ملګري راغونډ شو او د ادب په حواله خبرې اترې شروع کړې. ما او ناچار صاحب یو ګوټ ته غلي ناست وو، زمونږ سره ترڅنګ یو مشر سړی هم ناست و، خو مونږ نه پیژندو چې دا د کوم ځای او څوک دی. د لږې خاموشۍ نه پس زمونږ ترڅنګ ناست دغه مشر سړي زمونږ سره د خبرو آغاز داسې وکړو، لکه ولې دواړه داسې غلي ناست یې، څه خو وایې که نه. او بیا هم د یو بل سره تعارف وشو او یو بل مو وپېژندو. ډېر خوږ ګپې را سره شروع کړو او په ګپ ګپ کې راته دا واقعه هم بیان کړه چې یوه شپه وده وم، په خوب کې را باندې شعرونه راورېدل شروع شو. وی زه یو ځل د خوبه را پاڅېدم، څه شعرونه مې ولیکل او بیا وده شوم. په دویم ځل او چې په دریم ځل را پاڅېدم نو ښځه مې راته خار شوه چې دا څه غوبل دې جوړ کړی دی، د خوبه دې ویستو. وی ما ورته ډېر په مینه جواب ورکړو چې ښځې تا ته پته نه ده چې زه نوی دغه شوی یم. دغې وړمبني ملاقات موږ د اثر صاحب موریدان جوړ کړو. د دې خوږ ژبې انسان د ټولو نه لوی کمال دا و چې د عام او خاص سره به یو شان مینه کوله. د ادب سره خو د مینې دا حال و چې اکثر به زمونږ میاشتنو غونډو له زمونږ نه مخکې راتلو. اثر صاحب که په عمر بوډا ښکارېدو خو په کلام کې به یې روماني رنګونه سترګې وهلې. رومان سره سره یې د تصوف په لار هم سلک ډېر تک کړی و. زمونږ د اواز ملکند د تاحیات سرپرستیاله جان باچا اثر صاحب په ذات کې بلها د ملغلرو په شان خبرې پټې دي. که زه یې یوه خبره راسپړم او تذکره پرې کوم داسې بلها پاڼې به ډکې شي. خو زمونږ د دې ادبي ملګري جان باچا اثر صاحب د فن او ژوند خبرې به ختمې نشي. نن که اثر صاحب زمونږ ترڅنګ نشته خو د هغه د مینې یادونه اوس هم زمونږ په زړونو کې ژوندي دي، خو د هغه یادونه اوس هم زمونږ په زړونو کې موجود دي او د ژوند تر آخري سلګۍ به موجود وي. د اثر صاحب مرګ چې د اواز ملکڼ په قافله کې کوم کمی راوستی دی، دا کمی به د اواز ملکڼ ملګرو ته په قدم قدم محسوسیږي. په آخر کې د الله تعالی څخه دعا غواړم چې دا اثر صاحب ګور دی الله د نور ډک کړي او پسمندګانو له دې الله د زړه صبر ورکړي. د دې خپل مات ګوډ لیک خبرې په دې شعرونو راغونډومه. خدایه څه شو هغه ښکلی خلک، په ظاهر په باطل سپین سپېڅلی خلک، هیڅ خندا مې د دې خلکو سره نشي، جړوي مې هغه تلی خلک.